یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم. مخکې د قرآن کریم مخکې بیان سول چې د درو ډلو بیان د قرآن کریم باره کې وسو، مؤمنان او کافران او بیا منافقین. اوس د دې ځای څه د قرآن کریم اول مقصد طرف ته دعوت ورکوي، هغه دا چې تاسې د یوه رب عبادت وکړئ. یا ایها الناس، نو په دې د مخکې سره مناسبت دا دی چې مخکینو درو سره ډلو ته الله پاک دعوت ورکوي چې تاسې د الله عبادت وکړئ. مؤمنانو ته هغه مؤمنان چې په هغو کې کمزوري په عبادت کې کمزوري، هغو ته په دې طریقه دعوت دی چې تاسې ګناه پرېږدئ او د الله پاک دین ټول عملي کړئ. او څوک چې په دین باندې کلک رواني، هغو ته دا مطلب دی د اعبدو د امر چې تاسې په دې باندې استقامت وکړئ، ورباندې کلک سئ. او منافقینو ته دا دی چې تاسې اخلاص په زړه کې پیدا کړئ. کافرانو ته دا دی چې تاسې توبه وباسئ، ایمان راوړئ. یا ایها الناسو، ای خلکو، اعبدو ربکم، عبادت وکړئ د خپل رب، الذي هغه رب خلقکم چې تاسې پیدا کړي یاست. دا یو دلیل دی د دې خبرې چې عبادت باید د الله وکړي. والذین، او هغه کسان یې پیدا کړي دي من قبلکم چې مخکې تر تاسې دي، لعلکم تتقون، د دې دپاره چې تاسې ځان وساتئ د عذاب څخه د الله. لعله دلته په معنا سره د کی دی، د دې دپاره چې تاسې ځان وساتئ د عذاب څخه د الله. په دې کې اشاره ده چې څوک عبادت کوي هم به په عبادت نه مغروره کېږي. د عبادت سره سره د عذاب څخه خلاصون دا د امید په درجه کې دی. خامخا دا نه ده چې چا عبادت کوي او دی وایي چې بس زه جنتي یم. ځکه الله فرمایي چې عبادت د الله وکړئ د دې دپاره چې تاسې ځان د عذاب خلاص کړئ، لعلکم تتقون، شاید چې تاسې ځان وساتئ د عذاب څخه د الله. نو د امید په درجه کې ده. بیا هم بل نور دلایل بیانوي د الله پاک د عبادت دپاره. الذي هغه الله دی جعل لکم چې ګرځولی ده ستاسې دپاره الارض مځکه فراشا فرش، لکه بستره غوړېدلې ده چې تاسې ګزاره ورباندې کولی شئ. والسماء، او اسمان یې ګرځولی دی بناء چت بام. وانزل، او راورولی دی الله پاک من السماء د اسمان د طرفه څخه ماء اوبه، فاخرج به، نو رایستلی دی په دې اوبو سره من الثمرات د میوو څخه قسم قسم میوې رایستلی دي، رزقا لکم د پاره د خوراک او روزۍ ستاسې. نو فلا تجعلو، چې دا نعمتونه الله کړي دي نو مه ګرځوئ لله خاص الله لره انداده نور شریکان او سیالان. ند هغه برابر ته وایي چې داسې د الله سره یو څوک سړی برابر وبولي او د الله صفات ورکړي. وانتم تعلمون، او په داسې حال کې چې تاسې پوهېږئ چې د الله دپاره شریک نسته او مخکیني کارونه ټول الله کړي دي. وإن کنتم فی ریب، اوس دا مسله د عبادت خو نبی علیه السلام بیانوله او د قرآن کریم مسله ده. نو الله پاک اوس د نبی علیه السلام او د قرآن کریم صداقت بیانوي. وإن کنتم فی ریب، که چیرې یاست تاسې په شک کې مما نزلنا، د هغه کتاب څخه چې موږ را نازل کړی دی علی عبدنا، خپل پر بنده باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. عبد د نبی علیه السلام په صفاتو کې هغه بهتر صفت دی. نو فأتو، تاسې راتلل وکړئ بصورتن، په یوه صورت سره من مثلې، په شان د دې قرآن کریم. که دا رښتیا نه بولئ نو د دې قرآن کریم په رقم فصاحت والا یو صورت راوړئ. دا چیلنج دی کافرانو ته چې مقابله وکړئ د دې قرآن کریم. ودعو شهداکم، راوبولئ خپل مددګاران. شهدا څه دلته مراد مددګاران دي. شهید هغه چا ته وایي چې حاضر یي د سړي د کومک دپاره. نو دلته مطلب ده راوبولئ خپل مددګاران. او شهدا د عالمانو په معنا هم راځي، خپل عالمان من دون الله، ما سوا د الله. ان کنتم صادقین، که چیرې یاست تاسې رښتینې ټول راوغواړئ خو دوی دا کار ونه کوي. نو الله فرمایي فإن لم تفعلوا، که چیرې تاسې دا کار ونه کوي، ولن تفعلوا، او هېڅکله به تاسې دا کار ونه کوي. یوه معجزه د قرآن کریم دا ده چې مقابلې اعلان یې ورته وکړي. او بله معجزه دا ده چې الله پاک فرمایي ولن تفعلوا، هېڅکله به تاسې دا کار ونه کوي. د قرآن کریم مقابله هېڅکله نسئ کولی. دا لفظ هم د قرآن کریم معجزه ده. تر اوسه پورې چې څومره کافران تېر سوي دي، هېڅوک داسې کس نه دی پیدا سوی چې هغه دې رامخته سوی او دا دې ویلي چې زه د قرآن کریم مقابله کوم. نو دا د قرآن کریم یوه غټه معجزه ده. ولن تفعلوا، او هېڅکله به تاسې دا کار ونه کوي. نو فتقوا النار، ځان وساتئ د هغه اور څخه، التي، هغه اور، وقودها الناس، چې
چې خاشاک او فیلوزي د دې اور به. وقود هغه شی چې اور باندې بلیږي. وقودها الناس فیلوزي د دې اور به الناسو خلک یا کافران خلک او مجرمان. والحجارة او ډبرې به دا ډبرې په دې سره به اور د جهنم بلیږي. د دنیا اور ډبره نه سوځي، د آخرت اور به یې سوځي. اعدت چې تیار سوی دی دغه اور للکافرین دپاره د کافرانو. اصل تیار د کافر دپاره دی، خو مؤمن چې عمل صحیح ونه کوي نو بیا غم ورځي. وبشر الذین او زیری ورکه. په مخکې آیت کې تخویف و د منکرین بیرول په عذاب سره، اوس بشارت د زیره د ایمان والاو ته. وبشر الذین آمنو زیری ورکه هغه کسانو ته چې هغوی ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي دي د نیکو. ان لهم چې یقینا د دوی دپاره جناتین داسې جنتونه شته تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې تر دې جنتو الانهارو قسم قسم ولې 4 قسم ولې دي. کلما رزقو هر کله چې روزي ورکول شي دوی ته منها د دې جنت څخه من ثمرة یو میوه رزقا دپاره د خوراک دپاره چې میوه ورکول سوله قالو دوی به وایي هذا الذي دا د هغه میوه رزقنا چې موږ ته راکول سوی وه من قبل مخکې. په دنیا کې مو داسې میوې موږ ته راکول سوی وې، د رنګه به دغسې ورته معلومیږي، خو چې خوند یې وګوري نو خوند به یې ډېر بهتر. و اوتو به راوړل به وسي به په دې میوې سره متشابهان یو د بل سره مشابه. دا میوې به یو بل ته ورته یي چې ورته راوړي، خو چې خوند یې ګوري هره میوه به د بلې سره بیا فرق لري. فرنګ کې به یو رقم میوې ورته راوړي، خو لیکن خوند یې چې وګوري بیا به یې خوند جلا جلای. یو تفسیر یې دا دی چې بیان شو. بل تفسیر دام دی و اوتو به راتګ به وسي دوی ته به په دې میوې سره متشابهان داسې چې مشابه به د دنیا د میوو سره، فرنګ کې به ورسره مشابه. ولهم او د دوی دپاره فیها په دې جنت کې ازواجن بیبیانې دي مطهره پاکې ساتلې سوې چې د ګندګۍ څخه هم پاکي او د بد اخلاقۍ څخه به هم پاکي، د هر عیب به پاکي. وهم دوی به فیها په دې جنت کې خالدون همیشه یي. دا بل غټ نعمت دی. ان الله لا یستحیي. مخکې د قرآن کریم صداقت بیان سو چې که چیرې دا قرآن کریم تاسې رښتینی نه بولئ د دې قرآن کریم مقابله وکړئ، نو اوس د یوې شبهې دفع کوي الله پاک. هغه کافرانو به دا شبه کوله، دوی خو عاجزه سول مقابله یې د قرآن کریم نه سوی کولی، نو بیا دوی دا اعتراض شروع کوي چې په دې قرآن کریم کې د معمولي شانو مثالونه بیانېږي. که چیرې دا د الله کتاب وای نو دا معمولي شان دا کوچني شان دا به نه بیانېدلی، ځکه د غټو خلکو غټ خلک غټ خبرې کوي. د الله پاک به غټ مثالونه ورکوي چې په دې کې په سوره عنکبوت کې د جولاګي مثال بیانېږي او په سوره حج کې د مچ مثال بیان کړی دی. نو د دې څه دا معلومیږي چې دا قرآن کریم د الله کتاب نه دی. نو الله پاک د دې جواب ورکوي چې الله پاک په دې کې هېڅ شرم نه بولي چې د یو کوچني شي د غوماشي مثال ذکر کړي یا د تردیم د کوچني شي مثال ذکر کړي، ځکه په دې مثالو کې د الله پاک 2 مقصده دي. یو مقصد دا دی چې داسې مقصد بیان سو داسې مثال راغی نو مؤمن او منافق په مابینس کې به فرق راشي، او بل به د دې مثال د راتللو د بیانېدو د وجې به اثر به هم ښکاره شي. په مؤمنانو به جلا اثر وکړي او په منافقانو کافرانو باندې جلا. ان الله یقینا الله پاک چې دی لا یستحیي شرم نه کوي ان یضرب مثلا د دې څخه چې بیان کړي مثلا ما یو مثال د مثالو څخه، مثلا ما یو مثال د مثالو څخه بعوضة د غماشي فما فوقها یا هغه مثال چې هغه پورته تر دې غماشي، یعنی د داسې شي مثال چې هغه تر غماشي په کوچنیوالي کې پورته یا دا فما فوقها یا د هغه شي مثال چې هغه پورته دی تر غماشي په بدن کې، تر غماشي په کوچنیوالي کې دی لکه مثال د غماشي د وزر مثال، او چې په بدن کې تر غټي لکه د مچ مثال. دا ټول مثالو بیانول الله پاک شرم نه بولي. فاما الذین آمنو ځکه چې د دې فایده دا ده نو هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی دی فیعلمونه نو دوی پوهېږي انه الحق چې یقینا دغه مثال حق دی من ربهم د طرفه څخه د رب د دوی. واما الذین کفروا او هغه کسان چې هغو کفر کړی دی فیقولون نو دوی وایي ماذا اراد الله د چه شي اراده کړې ده الله پاک بهذا مثلا په دغه مثال سره
د الله څه مقصد دی چې دا کوچني مثالونه بیانوي، نو اعتراضات شروع کړي. نو الله فرمایي فایده یې دا ده یضل به، ګمراه کوي الله پاک په دې مثال سره کثیرا ډېر کسان ویهدي او هدایت ورکوي به په دې مثال سره کثیرا و ډېرو خلکو ته. نو دا امتحان مقصد دی په دې مثال کې. وما یضل او نه ګمراه کوي الله پاک به په دې مثال سره الا الفاسقین، مگر فاسقان خلک، نافرمان خلک. الذین فاسقان څوک دي؟ الذین کسان دي ینقضون چې دوی ماتوي عهد الله، وعده د الله، من بعد میثاقه، وروسته تر کلکوالي د دې وعدې. د الله سره قسم کړی و چې ته زموږ رب یې الستو بربکم، لیکن اوس هغه وعده ماتوي. من بعد میثاقه، وروسته تر کلکوالي د دې وعدې چې په قسم سره مؤکده سوې وه. ویقطعون او بل کار دا کوي او دوی فرې کوي ما امر الله، هغه شی چې حکم کړی دی الله پاک به په هغه شي سره ان یوصله چې یو ځای دي سي هغه شی. ویقطعون ما امر الله به ان یوصله، د دې څخه ټوله تعلقات مراد دي. که د الله او د بنده په مابینځ کې تعلق دی، د دې امر الله کوي چې دا تعلق باید جوړ شي. که د بندګانو د خپلوانو په مابینځ کې تعلق دی چې د خپلوانو سره د نیکي سړی وکړي، او که نور د عامو مسلمانانو سره نیکي ده، دا امر الله کړی دی. خو لیکن دا فاسقان خلک دغه پرې کوي، دغه تعلقات پرې کوي. ما امر الله به ان یوصله، د دې څه مسله دا معلومیږي چې بعضې تعلقات داسې هم شته چې د هغو پرې کول ضروري دي چې د کافرانو سره دي. ویفسدونه او دوی فساد کوي فی الارض، په مځکه کې، په مځکه کې بدماشي کوي، خلکو ته تکلیفونه ورسوي. اولئک دغه کسان د فاسقان هم الخاسرون، دوی دي تاوانیان. کیف تکفرونه، اوس الله پاک بیا دعوت ورکوي د توحید طرف ته. څنګه تاسې کفر کوئ په الله سره، وکنتم امواتن، په داسې حال کې چې تاسې واس مړه، فاحیاکم، نو ژوندي کړی تاسې لره الله پاک. مړه واس یعنې پیدا سوي نه واس، نو الله پاک دنیا ته راوستلاست. ثم یمیتکم، بیا د الله مړه کوي تاسې لره چې مړه به سئ د دنیا څخه ولاړ سئ. ثم یحییکم، بیا ژوندي کوي الله تاسې لره په آخرت کې. ثم الیه ترجعون، بیا و طرف ته د الله به تاسې ورګرځول کېږئ، د الله طرف ته به ورځئ، په قیامت کې حساب و کتاب ورسره کوي. د قبر زندگی ځکه نه سو بیان چې هغه مستقل ژوند نه دی. هو الذي، د الله بل قدرت دی، الله هغه ذات دی خلق لکم چې پیدا کړي دي ستاسې د فایدې دپاره ما فی الارض، هغه شیان چې په مځکه کې دي جمیعا، ټول د انسان د فایدې دپاره دي. که فایده انسان ته معلومه یي که نه یي معلومه، که نوره فایده نه یي، په هر شي کې عبرت شته او د الله د قدرت نښانې ده. ثم استوا، بیا قص وکړي د الله الی السماء، و طرف ته د اسمان، فسواهن، نو برابر یې کړل 7 سماوات، و اسمانونه ودي. قرآن کریم سره ثابته ده. علم هیئت والا بعضو ویلي دي چې اسمانونه نه دي. دا خبره بالکل غلطه ده، د قرآن کریم خلاف ده او د دوی سره هېڅ دلیل هم نشته، هسې د ګمان یو خبره ده. 7 سماوات و اسمانونه، وهو او د الله چې دی بکل شیء، په هر شي باندې علیم پوهه ده.